بسم الله الرحمن الرحیم. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د نن ورځې مهمه او ګرمه موضوع ته راغلاست. په کندهار کې د شیخ صاحب په مشرۍ باندې د وزیرانو شورا غونډه ترسره شوې ده. د غونډه د مهمو مسایلو په اړه ترسره شوې ده. په دې غونډه کې د هیواد د تعلیمي بهیر، د هیواد د داخلي او خارجي سیاست او همدا ډول د ترانزیتي لارو په اړه خبرې شوې دي. په دې ویډیو کې به درته په همدې اړه وغږیږو، خو تر هغې مخکې درته غواړو د نن ورځې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړو. په غزه کې یو 4 ورځنی اوربند شوی ده. دغه اوربند د حماس او اسرائیلو ترمنځ شوی ده. مسؤلین وایي اسلامي امارت د نړیوالو همکارۍ پرته د نشهیي توکو پر وړاندې بریالۍ مبارزه کړې ده. د قوشتېپې ملي کانار پل باندې د اورګاډي پټلۍ جوړولو چارې تکمیل شوې دي. د زلزلې ځپلو لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو جوپه کابل ته رسېدلې ده. د فاریاب ولایت په مرکز میمنې ښار کې د 21 میلیون افغانۍ د یو سوداګریز مرکز د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د کندهار ولایت د کرنې رئیس مولوي محمد مظلوم وایي چې سږکال د کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته 1203 ټنه انار صادر شوي دي. د بامیانو د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په 20 ولسوالیو کې 23 نوي روغتیایي مرکزونه ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. مسؤلین وایي سرپل کې د قشقري نفتو څاګانو څخه د ورځې 900 ټنه نفت استخراجېږي. د اوسپنې پټلۍ ادارې له یو قزاقي شرکت سره قرارداد لاسلیک کړ. یاد شرکت په د اقینې بندر او اندوخوی ترمنځ انتقالات تمځایونو کې د مانورینګ ترڅنګ داخلي پرسونلو ته روزنه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د عامه ساتنې ملي تصدۍ په چوکاټ کې د قوشتېپې کانال د امنیت لپاره 200 کسیزه مجهزه قطعه جوړه کړې ده. دا و د نن ورځې مهم خبرونه. بیرته په کندهار کې د شوې غونډې په اړه غږیږو. دغه غونډه چې 2 ورځې دوام کړی و، د دغې غونډې مشري د اسلامي امارت د رهبر شیخ صاحب په غاړه وه. په دغه غونډه کې د کابینې ټولو وزیرانو شرکت کړی و. هغه مهم چې په دغه غونډه کې دي د هیواد د داخلي او خارجي سیاست په اړوند پالیسیو کې تازه تغییرات او په هغې اړه دوهم نظر او کره-کتنه، د هیواد لپاره د نوو ترانزیتي لارو، همدا ډول د هیواد د اوسنیو ترانزیتي لارو په اړه بحث، د هیواد د تعلیمي، اقتصادي، پولي سیاستونو او نورو اقتصادي بنسټونو په اړه بحث. دا ټول هغه مسایل و چې په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې مطرح شوي دي. همدا ډول په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې ایران ته د ملا عبدالغني برادر د 6 ورځني سفر په اړه مهم جزئیات د امارت له مشر سره شریک شوي دي، ترڅو د هیواد د ترانزیت په برخه کې نوي سهولتونه رامنځته کړي. د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد په پخواني ټویټر یا اوسني ایکس کې یو پوسټ کړی ده. ښاغلي مجاهد په خپل دغه پوسټ کې د دغې غونډې په اړه جزئیات ورکړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د روانې میاشتې په 9 نیټه په کندهار ولایت کې د علي قدر امیرالمؤمنین په مشرۍ د افغانستان د اسلامي امارت د وزیرانو شورا غونډه وسوه. غونډه د قرآن کریم د 2 مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. وروسته علي قدر امیرالمؤمنین وزیرانو ته هر اړخیزه وینا وکړه او ویې ویل ستاسو مسؤلیتونه خورا درانه او د لا ښه خدمت په صورت کې د دنیا او آخرت د کامیابۍ ذریعه دي. هغه زیاته کړه اوسنی اسلامي نظام د افغان مجاهد ولس د بېساره قربانیو په نتیجه کې رامنځته شوی ده، چې په دې توګه د شریعت نفاذ او د ولس خدمت د مسؤلینو لومړنۍ دندې بلل کېږي. په هر وزارت پورې د افغانستان د قریب 40 میلیونو ولس حقوق اړه لري. نو که خدای مکړه کوم مسؤل غفلت کوي د 40 میلیونو ولس حقوق ورسره ضایع کېږي. موږ تاسې باید د خپل ولس قدر او خدمت وکړو. د دې لپاره چې ولس له موږ سره ډېره وفا کړې ده، پام چې بې وفایي ورسره ونه کړئ. ټول ولس ته په یو نظر وګورئ.
ځکه چې تاسې اوس د یوې ولسوالۍ یا یو ولایت مسؤلین نه یاست بلکې د ټول افغانستان مسؤلیت پر غاړه لرئ. محترم امیرالمؤمنین وویل هره دوره تیریدونکې ده. موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې راتلونکو نسلونو ته ښه اصول، ښه لوایح او غوره اخلاق پرېږدو. هغه زیاته کړه کوښښ کوئ چې د زور پر ځای د تشویق، ترغیب او نیکو اخلاقو له لارې خلک دین او اسلامي اخلاقو ته راوبولئ. د زور له لارې خلک مقابله درسره کوي، خو په تشویق سره ملګرتیا او اخلاص درسره کوي. علي قدر همدا ډول توصیه وکړه چې د تیرو بدنامو مسؤلینو له انجام څخه عبرت واخلي، د علمي او جهادي دورې عادات درڅخه هیر او پاتې نشي. د سلفو صالحینو اخلاق په ځانونو کې راولئ. که مسؤلیت در وسپارل شو خوشحاله کیږئ مه، او که درڅخه واخیستل شو خفه کیږئ مه. ورپسې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر او د تجارت وزارت سرپرست محترم حاجي نورالدین عزیزي ایران او پاکستان ته د خپلو وروستیو سفرونو راپورونه وړاندې کړل او د هیواد د صادراتو، وارداتو او ټرانزیت لپاره د بیلابیلو لارو په غوراوي خبرې وشوې. همداراز په راروان ژمي کې د خوراک او سون موادو د تهیه کولو او پر وخت رسولو لازم تصامیم ونیول شول. وروسته د افغانستان د بانک رئیس محترم ملا هدایت الله بدري لخوا د افغانیو د ارزښت ساتلو ورسره د تړلو موضوعاتو په اړه معلومات وړاندې شول او په دې برخه کې د اسلامي امارت د رغنده پولیس سیاست د لا تقویت او ورسره تړلو ټولو برخو کې د لا ښه شفافیت په تړاو لازم تصامیم ونیول شو. همدارنګه هیواد ته د راستنېدونکو مهاجرو د وضعیت، خدماتو ځای پر ځای کولو په اړه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال محترم ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ جوړ شوی کمیسیون د خپل کاري راپور د وړاندې کولو ترڅنګ د اسلامي امارت له لوري د نیول شویو تدابیرو تفصیل وړاندې کړ چې د علي قدر له لوري ټولو وزیرانو ته هدایت وشو ترڅو د مهاجرینو خدمت ته لا هم خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. ورپسې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د اړیکو د لا پراختیا او شته ستونزو د حل په اړه په موجوده وضعیت او روان سیاسي فعالیت هم بحث وشو او د رغنده پالیسیو د تطبیق لپاره د بهرنیو چارو وزیر په سرپرستۍ د سیاسي کمیسیون غړو ته د بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ او تګلارې د چمتو کولو په اړه دنده وسپارل شوه. ورپسې د نوي نسل د ښې روزنې او په تعلیمي چارو کې د ښو خدماتو وړاندې کولو، بیلابیلو دیني او عصري برخو د علمي ظرفیت لوړولو، د استادانو او شاګردانو د مشکلاتو حلولو په تړاو تر بحث او مشورې وروسته لازم تصامیم ونیول شول. غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېدله. دا د ښاغلي ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ و چې د دغې غونډې په اړه یې کړی و، خو په دغه ټویټ کې دا وضاحت نه ده ورکول شوی چې آیا د نجونو د مکاتبو په اړه هم په دې غونډه کې خبرې شوي دي او که نه دي شوي. د اذان نیوز محترم لیدونکو مننه چې تر